أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. مخکې الله پاک د هغه کسانو ذکر وکړو چې هغه د له لعب شزونه او هغه څه چې هغه د الله پاک د دین نه او د ذکر او اذکار نه خلق غافله کوي او دغه کسان یوازې په خپل گمراه نه دي بلکې دو د ځان سره نور خلق هم گمراه کوي او چې کله په دو باندې د الله پاک آیتونه لوستل کیږي او دو ته بیان کیږي د الله پاک نو دو دغه ته د غوږ خودو ته هم تیار نه دي بلکې داغې نه هم لوی او تکبر کوي ولا مستكبرا تکبر کون کی ګرځي کأن لم يسمعها لکه دو چې سره د قرآن اوریدل نه د الله پاک حکم دار سره دو اوریدل نو الله پاک فرمای د دغه خلقو د پاره دردناک عذاب او دویمه هغه ډله ده چې هغه د نیکو اعمالو کوونکي خلق دي سره د ایمان ځکه په قرآن مجید کې چې هر ځای د ایمان ذکر راغلی دی نو ردی سره ذکر د نیکو اعمالو هم شوی دی چې کامل نجات مندون کی خلق دا مومنان سره د نیکو اعمالو هغه اعمال چې هغه د سنت موافق اعمال الله پاک وایي د داسې خلقو د پاره باغونه د نعمتونو دي او په دې حال کې دغه نعمتونه او باغونه دي چې همیشه به دوی په دې کې خالدین فیها همیشه به په دغه کې اوسېږي یو پیر چې یو انسان هغه دغه نعمتونو ته داخل شو نو دی به همیشه به دغه نعمتونو او په دغه خوشحالو یعنی د دنیا د حالت په شان به حالت بنئ چې که یو ورځ خوشحالي نو بل ورځ د غم که یو ورځ صحتي بل ورځ بیماری او که یو ورځ د دنیا وسعت او فراخي نو بل ورځ د تنګۍ راځي الله پاک وینا د جنت حالت دغه نه ده خالدین فیها همیشه به په دغه خوشحالیانو او نعمتونو کې الله پاک دې زموږ نصیب او الله پاک فرمایي وعد الله حقا چې دغه خوشحالیانو او نعمتونو وعده الله پاک د مؤمنانو سره کړی ده نو د الله پاک وعده رښتونی او پخه وعده ده پدې کې هیڅ قسمه کمه یا کوتاهی نشي کېدی وهو العزيز الحكيم او الله پاک غالب حکمت والا وس الله پاک د خپل قدرتونو بیان کړ خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة الله پاک د خپل قدرتونو بیان کوي چې یو انسان هغه په دې کې سوچ او فکر وکړي نو د هغه د پاره نصیحت اغستل دا څه مشکله او ګرانه خبره ده او کم انسان چې ردی نسترګې پټي کی نو د هغه د پاره په هدایت راوستل بیا اسانه خبره ده بس جاهل دا هغه مثال بیا د خرچ په یوځي کې ودرېږي کګاړه ډیر ارانونه کوي خدای په دې زی ولاړی ده افوا کول دا بیا اسانه خبره نو دغه شان چې یو انسان سترګې پټي کی د الله پاک د قدرتونو نه نو دا هغه په کېدل دا بیا اسانه خبره نه ده نو الله پاک فرمایي
خلق السماوات بغیر عمد ترونها الله پاک پیدا کړی دی اسمانونه په غیر دستنونه ترونها چې تاسو یې نه هغیلا ور دغه دنیاوی اسمان چې د دې سفیزه د انسان په نظر باندې راځي نو الله پاک دا اسمان پیدا کړی دی خو یوازې دا یو اسمان نه دی بلکې په دې لپاسه بل بیا پاغې لپاسه بل بیا بل چې اسمانونه الله پاک پیدا کړی 7 سماوات طباق وس یو انسان چې یو چت جوړي یا دو چت جوړي یا درې جوړي نور دغه چتونو موافق دی د ځمکې نه هغه مضبوطی هم او که یو معمولی کوټګۍ هم جوړي خو په غیر د ستنې دیوال نه یا په غیر د سپورټ نه هغه نشي ودرول نو الله پاک د خپل بندگانو ته فرمایي چې ای زما بندگان دې ته سوچ وکړئ چې دا اسمانونه چې هغه نور ستاسو په نظر ناراضي نو دا کم چې په نظر راځي دې ته سوچ وکړئ چې پیلر او مضبوطیا دا د لاندې نه کیږي دا د لپاسې نه کیږي نو تاسو په دې کې چرته یو ستن یو دیوال یې نه تاسو په نظر راځي چې دومره لوی اسمان چې ته څومره سفر کې کده یو ملک نه بل ته ځي کده بل نه بل ته ځي یو ځای به ته چرته کې وینلې چې یا ستن یا دیوال د اسمان تشته نو الله پاک وایي چې دا هم ستا د ایمان راوړو د پاره کافی ده او زما د وحدانیت د قبلېدو د پاره دا یو نه هم کافی خو بیا هم ای زما بنده د دین علاوه زتا تخپل نور قدرتونه هم خیمه چې والقا فی الارض رواسي ان تمید بكم چې اچوري دي ما غرزوري دي ما پزمکه کې مضبوط غرونه چې دا ونه خوځي پتا سو ځکه کله چې زمکه الله پاک پیدا کړ نو دی به حرکت کو خوځیدا را خوځیدا او ظاهره خبره ده چې د زمکه د خوځیدو په حالت کې پزمکه باندې زندگی تیرول دا ډیره مشکله ده او بیا په دې باندې آبادی کول دا خو سره د انسان د قدرت خبره ده او د انسان د ضرورتونو نه اولنې ضرورت چې څنګه د انسان د خوراک سکاک ته دغه شانتي د انسان د اوسېدو ضرورت ده لکه اوس دا باران وری چې د پناهي ځای نو انسان به څنګه پاتې شي او دی به گزاره او د استوګ نه به څنګه وشي یا د ضرورت کم شیزونه چې دي چې هغه د ژوندۍ سره وابسته دي د هغې حفاظت په څنګه وشي او معمولی زلزله راشي نو خلکو د خپل بچي او آبادی پرې خودي نه رامنډي نه وي چغې نه وي د بیا ودرېدای شي ټینګېدای شي نو چې دغه شان مستقل ځمکې حرکت کوله نو چې د انسان زندگی هغه به څومره په مشکلاتو کې ونو الله پاک فرمای والقا فی الارض رواسي ان تمید بكم او وګرځول الله پاک وای ما پزماکه کې غرونه د دې د پاره چې دا حرکت نه کوي پتا سو نو دا غرونه په دې ځمکه باندې پراته نه دي ځکه الله پاک دلته کې لفظ دا والقا ذکر او په سوره نبأ کې الله پاک فرمای والجبال اوتاد او ما غرونه دا میخونه په دې ځمکه باندې ټاکوا نو دا غرونه هم په ځمکه کې دنه تلې د مضبوطیا د پاره لکه څنګه چې میخ دا په یو شیز باندې د مضبوطیا او کلکېدو د پاره ټکوالی شي نو دا په دې شیز کې دنه لاړ شي حتی ورسی چې دا شی مضبوط شي او راټینګ شي نو الله پاک فرمایي چې دغه اسمانونه می پیدا کړی دي په غیر دستنونه او په دې ځمکه کې ما مضبوط غرونه هغه بیا ټکوالی دي چې دا په تاسو باندې حرکت نه کوي او ردین رستو الله پاک وای وبث فیها من کل دابه او خورا کړی دی ما په دې ځمکه کې هر قسمه زنده سره دابه ویل کېږي هغه شی چې هغه حرکت کوونکې او ساه اغستونکې نو الله پاک دغه ټول شیزونه په ځمکه کې پیدا کړي او بیا الله پاک فرمایي چې وانزلنا من السماء ماء او راوروري دی مونږه د طرفه د اسمان نه ماء اوبا
فانبتنا فيها من كل زوج کریم پس را زرغون کړی دی مونږه په دې ځمکه کې د هر قسمه غونډه جوړو یا د هر قسمه بوټو فائدو والا. نو الله پاک په دې کې خپل قدرتونو ته اشاره کوي چې ای زما بنده دې خبرې ته سوچ وکړه چې یو قسمه ځمکه او په دې یو قسمه ځمکه باندې د یو قسمه نور شواګانې هغه لګي او دغه شانتي دې ته چې کومه اوبه رسوم د باران په ذریعہ نو دغه اوبه هم دا یو قسمه اوبه خو ته سوچ وکړه چې ردې ځمکې نه تریو شی هم پیدا کوم تریخته هم پیدا کوم خوږته هم پیدا کوم او پیکته هم پیدا کوم او بیا ردی رنگونو ته سوچ وکا مختلفا الوانه الله پاک وای مختلف خوندونه او مختلف رنگونو والا شی یو شل تعالو دی پدې کې الله پاک څومره قسمونه پیدا کړی دي او ردی قسمونو سره سره د دې خوان هغه هم الله پاک مختلف پیدا کړی. دغه شانتي په کجورو کې ډیر قسمونه دي د هغه خوندونه جدا دي. الوچه د څومره قسمونه دي او هر قسمه الوچه چې تخوري د هغه خوند او د هغه ذائقه د بلینه دا مختلف. نو من کل زوج اشاره د دې طرف ته چې دا د یو بل سره مشابهت لري یعنی جوړې الله پاک وای ما پیدا کړی دي او یا حقیقتا جوړې الله پاک دا پیدا کړی چې تحقیق د هغه شوه دی. نو په مڼو کې دا جوړې دي نر ماده په کجورو کې دغه شانتي دي بادام وغیرہ ډېری ولې داسې دي چې هغه په غیر د دې نر او ماده نه هغه دغه فصل دا برابر نه. نو الله پاک فرمایي چې ګوره دومره پیدایش چې ستا په نظر په دې ځمکه کې راځي هر قسمه سالرون کې چې پاغه کې دوه خو والا سلور خو والا یا بیا هغه د خایس او د غوندوالي په لحاظ باندې په دې ځنګلي زناورو یا په دې مرغو کې چې انسان کله سوچ کوي نو انسان د دې هغه کاریګری ته حیران شي چې الله پاک ته به څومره ښکلی او لوی ذات چې دا دې کوم قسمه شیزونه پیدا کړي دي دا خو ستا مخلوقات دي چې په دومره ښکلې طریقه باندې او خدای پاک په دنیا کې ستا دومره پیدا وخت دی نو چې الله پاک د دې خو تا صفت نه دی کړی تا خو صفت د جنت کړی دی چې هلته به څومره قسمه قسمه او عمده او ښکلې شیزونه تا پیدا کړي او خدای پاک چې د هغه جان هغه راحت او خوشحالي به څنګه د دنیا کې انسان ته معمولی خوشحالي راشي موږ خو ډېر کمزوري یو نو کم کسان چې هغه بیا د دین نه لري هغه د هغه خوشحالي هغه اظهار څنګه. Please subscribe my YouTube channel. نو الله پاک فرمایي ګوره دا هر سما پیدا کړی هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه. الله پاک وایي دا خو سما پیدایش دی چې دا تاسو په نظر باندې راځي او تاسو ته هر ټیم فائدہ اخلي. تاسو د خپل ځان لپاره او د خپل بچو او د خپل ماشومانانو لپاره او دغه شانتي کم حیوانات چې ساتي دغه د فائدې لپاره تاسو په کار راولئ دا خو زما پیدایش ده. فاروني ماذا خلق الذين من دوني ما توقعي هغه څه چې هغه چا پیدا کړی دي چې هغه علاوه زمانه یعنی تاسو چې زمانه علاوه د چانه مدد غواړي چا تخکته برکیږي او د چا دومره اتباع کوي او د معمولی احسان په وجه باندې تاسو بیا ډیر وخت د هغه د پاره د هغه گید او د هغه صفت کوي نو الله پاک وایي تاسو د هر څه پیدا کړی ما دي دغه شیزونو خو هیڅ نه دی پیدا کړی چې بل ځای الله پاک فرمایي په سوره حج یا ایها الناس ضرب مثل فاستمعوا له چې اے خلقو یو مثال بیانېږي تاسو ته ډیر په غور باندې هغه واورئ فاستمعوا له ډیر په غور باندې هغه ته غوږ کېږئ. ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له هغه څه چې د الله پاک نه علاوه دي او تاسو د هغو نه مدد غواړئ او د هغو د پاره تاسو ډیر صفاتونه او اوازونه اوچتوي او هر ټیم ښکته برکېږئ نو دغه ټول هر څه چې راجمع شي لن يخلقوا ذبابا
نو دا یو مچ هم نشي پیدا کول. ولو اجتمعوا اگر که دا ټوله دنیا او دا ټول د الله پاک نه علاوه چې د کم سنه دا خلق مدد غواړي او خدایان ورته وایي الله پاک وایي که دا ټول راجمع شي نو دا یو مچ هم نشي پیدا کولی او ما خو دا ټوله دنیا او په دې دنیا کې چې دا څومره هر څه دي او دا ځمکه اسمانونه دا ما پیدا کړي. نو الله پاک وایي بیا ولې تاسو زما نه علاوه نورو شیزونو ته ښکته بره کیږئ د هغو نه مدد غواړئ. بلکې الله پاک فرمایي بل الظالمون فی ضلال مبین، دا ظالمان په ښکاره ګمراهۍ کې. او دا ډیر لوی ظلم دی چې د الله پاک نه علاوه انسان د بل چا نه مدد غواړي. او حقیقت هم دا دی چې یو انسان د بل سره معمولی خوږي په معمولی بیماری یا په سکی په کار راشي نو دا انسان د هغه بیا څومره احسان منونکی او اتباع کوي، د هغه هر خبرې ته تیار. اگر که غلطه خبره وکړي او دی ورته صحیح نشي ویلی کم از کم نو اسې دی په دې محفل کې خاموش پاتې کېږي. نو الله پاک وایي ما خو د باندې دومره احسانات کړي دي چې ته مې پیدا کړی، ستا مشران مې پیدا کړي دي او تاله مې په دې دنیا کې اولاد در کړی دی او دا هر څه چې تاسو خورئ څکئ او دا بدن او صحت او دغه شانتي دا څه نعمتونه دا ټول زما دي. نو زما ولې بیا صفت نه کوئ او تاسو زما په عبادت کې او زما په حکم کې ولې کوتاهي کوئ. الله پاک دې موږ له د خپل احکاماتو موافق زندگی راکړي. ان الذين آمنوا یقینا هغه کسان چې ایمان راوړی دی وعملوا الصالحات او نیک عملونه کړي دي. نو مراد د نیکو اعمالونه چې د سنت موافق اعمال لهم جنات النعیم دولره باغونه د نعمتونو دي خالدین فیها همیشه بوي پدې کې وعد الله حقا وعده د الله پاک رښتونی ده وهو العزیز الحکیم او الله پاک غالب حکمتون والده خلق السماوات پیدا کړی دی الله پاک اسمانونه بغیر عمد بغیر دستنونه ترونها تاسو یې نه هغې لره والقا فی الارض او غرزولی دی پزمکه کی رواسیا مضبوط غرونه ان تمید بكم چې ونخوزی پتاسو باندې وبث فیها او خواره کړی دی په دې ځمکه کې من کل دابه هر قسمه زنده سری وانزلنا او راورولی دی مونږه من السماء د طرف د اسماننا ماء اوبا فانبتنا فيها پس را ټوکولی دی مونږه په دې ځمکه کې من کل زوج کریم هر قسمه عمده جوړې هذا خلق الله دا پیدائش دا الله پاک ته فارونی پس وخیماتا ماذا خلق الذین چې څه پیدا کړی دی هغه چا من دونه چې سوا د الله پاک ندی بلکې هیڅ شی نه پیدا کړی نه پیدا کولی شي. نو الله پاک فرمایي بل الظالمون بلکې ظالمان فی ضلال مبین په گمراهۍ ښکاره کې دي